تاریخ لري دلته د ابودې دا کښې غونډ شوي هغه ځوانون هغه سپین ږیري چې د خپله خوره او خپل وطن سره بې کچه مینه دو دغه ته او ټول اورېدونکو ته سلام کوو د زړه د تله السلام علیکم ورحمت الله محترمې د وطن سره مینه یو فطري عمل دی هر هغه څوک چې دی په انساني معاشره کښې پنډېږي دی د خپل خوبرې د خپل وطن او د خپل خلق سره هم مینه لري د خپل خلق او د خپل وطن سره مینه کول دا د میر په خوږ مذهب اسلام شه جایز دی او د دنیا په هر آیین او په هر مذهب شه د خپل خلق او د خپل وطن سره مینه جایزه ده البته میر امتیازي سلوک د دنیا د نور انسانونو سره نه کوي چې دی کام میر زیات نه خو میر رټ د خلق سره په دایي چې میر هم برابر انسانون شمیرستی دغه خوبره اصیل بچای څوک دی یعنی دا ټول خلق یا په دا بزرګ شه چې ګرځي یا په کورینه کښې چې نوستي دا هغه خلق دی چې دغه د پلارینه دلته پنډېدلي دي دوی ټولې رشتې دلته دي دوی بچیونه په دا خوره پنډېږي دا یو هم ډول نیشنل نه دی دا یو هم داسې نه دی چې یو څوک له دلته نکاري کړي بیا ځي انګلینډ ته وره ژوند تېروي دغه خلق فیوچر او مستقبل د دغه خوبره سره تړلی دی محترمې هغه خلق چې د وطن اصیل بچي دي یو طرف ته هغه ویلوړ دي بل طرف ته یو څو کسان دي په شمېر لاسو ته چې د جرنیل په نومه یادېږي چې د هغې تېر نسل هم په بهر ملکینه کښې پوته دی دی هم چې نکاري پیره کوي بهر درېمي د بچیون هم په نور ملکینه کښې دي د دغه خوبرې سره هیڅ مستقبل نشته د دغه خوبرې سره هیڅ یعنې اصلیت نه سمیږي د وطن اصیل بچي هغه خلق غلام کړي دي چې د بل چا غلامون دي دغه عامې عوامې حیثیت څه شی دی دلته چې څوک مستقل پنډېږي دغه حیثیت څه شی دی زه د جیل یا تکلیف دغه خبره نه کوم میر ژڼي د خپل وطن د پوره په دا شیان شرمېږي چې څوک په دا کیسې غږېږي دا ویر کوي خالي زه یو مثال درکوم په تریم پیو کښې بند و چې کومې خښتې مو ولیدې وژدې وژدې وې د پیرنګي یې دور وله اچاکې پیرنګي جوړه وه بهر ته سپرډنټ ویلوړ و په یوه طرز باندې مو یې دنه درې پوښتنې وکړلې دی په هغه نه بعد بې ځوابه شو رن چې زه په کوم شی کښې و چې 3 MP رن چې چا جوړه کړې دو و چې په 1862 کښې پیرنګي جوړه وه رن چې اوکې رن چې دا جیل چا جوړ کړی دی و چې دا په 1925 کښې جوړ دی رن چې په 1925 کښې څوک وي دلته چا حکومت و چې پیرنګي جوړ دی رن دا چې کوم تو ته د نکارې طرز در وشوی دی دا لیکل کله راغلي دي و چې دا خو د 1905 ایکټ دی رن چې چا جوړ کړ و چې پیرنګي رن چې زه باندې پیرنګي په قانون شه یو بلډینګ یې پیرنګي جوړ دی ته د پیرنګي په طرز ورته ویلوړي ته همیشه زد شوي کله یي پیرنګی لوړ شه بوټ یې پرېیاشت اوس یې بوټ او د مو خوږې خلکې امیر څه ذاتي معامله نه وه په ذاتي ژوند شي د مو پسې تحقیق وکستی د مظلوم د حمایت او د ظالم د مخالفت نه علاوه او د مو بله جامه چیرې په ټول ژوند شه نه وروي مو هېڅ جرم نه و کړی یو جرم و چې خپل خلق سره مینه مه کوه دی د عزت خبره مه کوه دی ته امیر زیاړې مردوړې کي په کورینه ورنوځي په دا وغلی وي نه د خپل خلق سره د خپل خوره سره د میژ مینه دومره کمزوري نه ده چې میژ دی ته غلی شي بیا زه په دا ویس وخت چې زه د ټول پښتین قوم نه بلکې د ټولو انسانونو نه پوښتنه کوم چې په دا خطا کښې څوک پنډېږي چې تاسو مته یو شی وښایستی چې دا خلق ده چې میژ ورمټی دا ظالم دی که نه دی او د عوام مظلوم دی که نه دی ویس بیا یوه پوښتنه کوم میژ مسلمون یي هم فخر دی میژ ته
په خپل رب هم یقین شته په رب نه لوی څوک شته د هغې لوی رب متعلق څه سوچ دی چې د ظالم ملګری دی که مظلوم او ته مظلوم یې که د تو رښتیا په رب یقین وي چې د مونږ سره الله دی او د مظلوم ملګری دی کوم سوچ دی چې ته یې په کور کښېنولی یې ته مونږ شه خو د پارک دی بیا خو د په الله یقین نشته دی بیا خو د ظالم په زور یقین دی دلته خلک ځینې خلک ایمانی نه په خوله باندې په خدای دي خو په فکر شي چې کله خبرې ځینې راووځي دی د ځمکې د منځکې په خدای نه امن نه راوړي لکه درته ووایي چې مړاوي دی ویلی نه او ورور مرګ د خدای په لوس سره دی دیږي په لوس سره نه دی تو په خوله حلاله یې دا ویې مونږ د دلته په بل چا راوړی دی چې مرګ ژوند د هغې په لوس دی ځکه په کور نوست یې کاروبارو میں بند کی ریزیو میں بند کی دا خدای چې په قرآن شریف سے فرمیلی دي چې ریزي میں چې څومره چاته خوښه شي زه یې ورکوه آپ باندې د یقین ختم شو پایسایی امای در وړ دفتره په پکوړې په چای نه روغی دا شی محترمې په خپل رب یقین ولرئ آدمیز ملګری دی خو خدای پاک اصول جوړ دي قرآن شریف دا یو داسې کتاب دی چې د میز ژوند یې په دا کښې تشریح کړی دی خدای پاک فرمایي مفهوم یې دا دی چې په کوم قوم بد عارض روشي هغه قوم یې چې نه بدلول غواړي زه یې نه بدلوم خدای پاک فرمان دی خو چې کله د پښتین قوم خپل حالات بدلول وغوښتل میرچې او چیک پوسټونه چا په سیرې نه دي لرې کړي تو درې نارې ووالې خدای دې تو سره و په نارې دې خدای چیک پوسټونه میرچې لرې کړه آیا تو څه سره دی مایوسي کېږئ مه صبر وکئ او همت مه هروئ دا صبر نه چې په کور نوست وي صبر دغته نه یایي چې په تو مسله روغله ته کارور کښېنوستلې دا د صبر تعریف نه دی دا د بېننګې تعریف دی دا د بېغرتوب تعریف دی صبر دغته یایي چې مسله روغله په خدای یقین ولره همت جاري سو دا صبر دی تاسې په خدای باندې یقین ولرئ تاسې په خدای باندې صبر وکئ